السلام علیکم. نقل مسکا. یو ځوان د کبانو په یوه کارځای کې مزدوري کوله. هره ورځ به یې نیول شوي کبان ټوټه ټوټه کول او په لوی یخچال ډوله سړکونه کې به یې ایښودل. یو ماښام په کار کې دومره بوخت و چې د کارځای د څښتن غږ یې نه و اورېدلی او نه د رخصتۍ په وخت رسېدو پوهېدلی و. ټول کارکوونکي تللي وو، ور ورپسې قلف شوی و او دی بند پاتې و. کله چې تړلي وره ته ودرېد وپوهېده چې هر څه تړل شوي او غږ به یې هم وانه ورېدل شي. ویې ګڼله چې همدا نن شپه یې د ژوند وروستۍ شپه ده، ځکه د واورینې خونې د ساړو له امله به ومري. لږ وروسته یو څوکیدار ور خلاص کړ او د ځوان بایللي حواس یې راژوندي کړل. یو څه دمې پسې ځوان وپوښتل ته خو د شپې پر خپله څوکۍ یې، څنګه دې پام شو چې ور پرانیزې؟ څوکیدار ورته وویل کلونه کېږي چې زه دلته څوکۍ کوم او ته چې هر سهار کار ته راځې د ښه چارې غږ راباندې کوي او په مخه کې یوه خوږه مسکا رالوروي. نن مې تر رخصتۍ وروسته ساعتونه ستا په مسکا پسې سترګې اړولې وې، خو ومې نه موندله نو مې وویل ښایي لا هم په کار بوخت وي، درځه ویې ګورم. د نقل کوونکي اصلي خبره دا ده چې ستا یوه وړه مهرباني ان د مسکا تر کچې کله کله دومره لویه بدله درکوي چې ژوند مو ژغوري. نو که یې کولی شي مهرباني مه سپموئ، که وړه مسکا هم وي. نقل د عبدالله نظامي له پاڼې څخه. پای.